أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ د قرآن شریف په پښتو کې د زده کولو چې کومه سلسله روانه ده، الحمدلله نن په هغې کې مونږ 11 نمبر سبق ته راورسېدو. د دې نه مخکې مونږ 10 سبقونه هغې کې مونږ حرکات، تنوین، کړه زبر، کړي زیر، الټا پیش، دغه شانتې مرکبات، مفردات، مقطعات، دې ټولو باره کې جدا جدا په یو ویډیو کې خبره کړې ده. په هغې سلسله کې مونږ نن 11 نمبر سبق ته راورسېدو. د کوم ملګرو چې شوق وي چې قرآن شریف په پښتو ژبه کې زده کړي، نو هغوی ته تر اوسه پورې که فرض که هغوی دا سبقونه نه فالو کوي، نو هغوی ته دا درخواست دی چې مخکیني 10 واړه سبقونه په فیسبوک باندې، یوټیوب باندې، دواړو باندې موجود دي. نو د شروع نه هغه یو سبق چې کوم دی هغه شروع کوي، او انشاءالله تاسو چې کله دې سبق ته راورسئ، نو په دې سبق کې به نن موږ څه زده کوو؟ جزم یا سکون. جزم اصل کې دا یو داسې نښه ده چې دا کله په یو حرف ته بره راشي، نو دا هغه حرف لره ساکن کوي. ساکن مطلب چې هغه به هیڅ طرف ته حرکت نه کوي. یعنې موږ د حرکاتو باره کې یو سبق ویلی و، زبر، زیر، پیش. هغه داسې نښې وي چې کله هغه به په یو حرف ته بره راغلي، نو هغې نښو به هغې زبر، زیر، پیش په یو حرف لره بره، لاندې یا ګول حرکت ورکولو. لکه جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو. مطلب دا زما سره یو حرف دی جیم، نو که په دې به د بره زبر راغی، نو دې زبر به دې جیم له بر طرف ته حرکت ورکو، نو دا به شو جیم زبر جا. که فرض که د زبر په ځای باندې لاندې زیر به راغی، نو دې به دې حرف له لاندې طرف ته حرکت ورکړو، نو دا به شو جیم زیر جی. دغه شانتې که فرض که په دې جیم به د بره زما سره دا نشان راغی، دا د پیش نشان دی، نو دی به دې جیم لره ګول حرکت ورکاو چې جیم پیش جو. خو نن به مونږ وایو چې یو حرف زما سره د سکون په حالت کې هم کېدی شي چې هغه هیڅ یو طرف ته حرکت ونه کړي. دا جزم به څنګه ظاهریږي؟ د دې نښه څه ده؟ د دې نښه ده وړوکی دال. د وړوکي دال په شانتې دې ته مونږ جزم وایو. او دا چې کله په یو حرف باندې د بره راشي، دلته کې به زه مثال واخلم. دا زما سره یو حرف دی جیم. که فرض که په یو حرف ته بره زما سره دا نښه راشي د کومې نوم چې جزم دی، نو هغه به دغې حرف لره ساکن کوي. یعنی دا جیم به اوس یو طرف ته هم حرکت نه کوي، د دې آواز به بالکل په سکون کې وي، په خپل ځای باندې به پاتې کېږي. نه به جوي، نه به جیوي، نه به جووي. د جزم باره کې نورې څه ضروري خبرې دي، دا به موږ څنګه پیژنو؟ دا موږ یوازې ویلی شو که نه شو؟ نو راځئ چې هغې باره کې نورې خبرې زده کړو. ښه، راځو اوس د جزم باره کې مونږ مزید نورې خبرې کوو. یو خبره خو دا ده چې کله هم یو حرف زموږ سره سکون کې راشي، یعنې په هغې د بره زموږ سره جزم نښه راشي، نشان راشي، نو هغه حرف مونږ یوازې نه شو ویلی. لکه اوس مونږ د دې سا باره کې هېڅ نه شو ویلی چې دا به زه څنګه ویم. نو د دې لپاره ضروري ده چې دا ساکن حرف چې کوم دی، دا د یو متحرک حرف سره یو ځای وي. او هغه متحرک حرف چې کوم دی، لکه دلته کې زه جیم واچوم، دا اوس زما سره شو جیم سا زبر جس جس. که مونږ د دې ساوې اواز ته په غور سره غوږ کېږدو، نو دا اواز چې کوم دی، نو دا اوس غیر حرکته اواز دی، په سکون کې دی. جس، نه جسه دی، نه جسی دی، نه جسو دی. د سا د اواز چې دی، نو دا په سکون کې دی، جس. دغه شانتې د دې زبر په ځای باندې مونږ زیر هم اچولی شو، جیم سا زیر جس جس. او دغه شانتې
د دې نه علاوه بل کوم حرکت دی زموږ سره؟ پیش دی. زموږ سره درې قسمه حرکات دي زبر زیر پیش. دا به شي زما سره اوس جیم سا پیش جوس. د دې نه به څه اواز جوړ شي؟ جوس. د دې نه علاوه بل مثال موږ اخلو. دا زما سره یو حرف دی شین. که په دې د باندې د بره دا نښه راغله نو اوس دا شین زما سره یو ساکن شین شو او دې نښې نوم چې کوم دی نو هغه جزم دی. اوس په خامخا دا ساکن شین زه د یو متحرک حرف سره میلاوم. مثال که توفر دغه متحرک حرف زما سره حمزه شو، په هغې باندې که زبر راغی نو اوس به موږ وایو حمزه شین زبر اش. دا حمزه، دا شین او دا زبر. اول به موږ حمزه وایو، بیا به دویم نمبر حرف وایو کوم چې ساکن وي، او په دریم نمبر باندې به موږ په متحرک حرف چې کومه حرکت وي هغه به وایو. نو اولنی نمبر حمزه، دویم نمبر شین او په دریم نمبر زبر. حمزه شین زبر اش. دغه شانتي که زه د زبر په ځای باندې زیر واچومه نو دا به شي زما سره حمزه شین زیر اش او حمزه شین پیش اوش. اش اش اوش. دغه شانتي د اکسرسایز دپاره د پریکټس دپاره د الف نه واخله تر یا پورې د دې ټولو پریکټس پکار دی. لکه زما سره د شین په ځای موږ بل یو مثال واخلو. دا زما سره با شوه، دا با ساکنه ده، د دې نه مخکې یو حرف دی حمزه، په هغې د بره زبر دی. نو دا به اوس موږ وایو حمزه با زبر اب. د دې زبر په ځای باندې لاندې زیر هم راتلی شي، دا به اوس موږ وایو حمزه با زیر ایب. او دغه شانتي پیش هم راتلی شي، دا به موږ وایو حمزه با پیش اوب. اب ایب اوب. اج ایج اوج. اس اس اوس. ات ایت اوت. ال ایل اول. ام ایم اوم. دا زموږ سره د جزم باره کې کومه ضروري خبرې چې وي نو هغه وي. اوس مخکې موږ راځو یو نوی ګروپ موږ نن زده کوو چې هغې ته به موږ وایو حروف قلقله. حروف قلقله. د قلقله اصل کې د آواز باونس کېدو ته وایي، واپس راتمبک کېدو ته څه وایي؟ قلقله. نو په ساکن حروفو کې ځینې حروف داسې دي چې د هغې آواز به واپس باونس کېږي، نو دغې خبرې ته موږ قلقله وایو، دغې باونس کېدو ته موږ قلقله وایو. او دا به د الف نه واخله تر یا پورې ټول حروف داسې نه وي، بلکې صرف خاص څه حروف دي چې په هغې باندې به قلقله کېږي. چې کله هغه حروف باندې د بره د جزم نښه راشي نو هلته به بیا قلقله کېږي. هغه حروف کمه کمه دي نو د کوم لفظ چې لیکلی شوی دی قاف طا با جیم دال قطب جد، دغه ټول حروف په دې لفظ کې را یوځای دي د اسانتیا دپاره چې هغه موږ ته په یادو باندې یاد وي. لکه اولنی حرف زموږ سره د حروف قلقله نه څه دی؟ قاف. دویم حرف زموږ سره دی طا. دریم حرف زموږ سره دی با. څلورم حرف زموږ سره دی جیم او پنځم حرف زموږ سره دی دال. قاف طا با جیم دال. دا ټول چې موږ را یوځای کړو نو د دې نه جوړ شي قطب جد. یعنې که چېرته په دې پنځو حروفو باندې د بره د جزم نشان راشي نو هلته کې به قلقله کېږي. قلقلې مطلب دا دی چې د قاف طا با جیم دال د دې د اوازونه به باونس کېږي. څنګه به باونس کېږي؟ راځو مثالونو ته. حروف قلقله موږ ووایي چې زموږ سره دی یو قاف دی. نو قاف اواز څنګه باونس کېدی شي؟ مثال طور باندې زما سره داسې یو لفظ راشي نو زه به اوس وایم حمزه قاف زبر اقا. اقا اق
قا په دې اخیره کې قا قا دې ته قلقله وایي اقا. دغه شانتې که زما سره طوا ساکنه راشي نو زه به ویمه چې حمزه طا زبر اطا اطا. دغه شانتې بل کوم حرف دی زما سره با نو زه به ویمه چې حمزه با زبر اب یا حمزه با زیر ایب ایب ایب. د با د اواز چې باونس کېږي دې ته موږ قلقله وایو. د دې نه علاوه څلورم نمبر زما سره حرف دی د حروف قلقله نه جیم. نو دا به موږ څنګه وایو حمزه جیم پیش اوج اوج. او اخیری چې کوم حرف دی زما سره هغه دال دی حمزه دال زبر اد اد قاف طا با جیم دال. دا پنځه حروف چې کوم دي دې ته موږ حروف قلقله وایو. د دې مثالونه څه کېدلی شي د قرآن نه د قرآن شریف چې کومه د نزول اعتبار سره اولنی صورت دی د هغې اولنی چې کوم لفظ دی هغه دی اقرأ اقرأ اقرأ. دا څنګه لیکل کېږي هغه جدا خبره ده خو زمونږ مقصد چې کوم دی نو په دې قاف باندې د قلقلې کولو دی. ګوره قاف چې کوم دی د حروف قلقله نه یو حرف دی قاف قطب جد نه اولنی چې کوم حرف دی قاف چونکې په دې دپاره د جزم نشان راغلی دی نو په دې قاف باندې قلقله کېږي. نو موږ به وایو اقرأ 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 به نه وایو اقرأ اقرأ اقرأ. پریکټس سره چې کوم دی نو بیا قلقله کول موږ ته اسانیږي. اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق هلته کې هم اخیره کې قلقله وشوه. دغه شانتې بل یو مثال زموږ سره څه کېدی شي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب. دلته کې موږ وګورو اخیره کې با که موږ دلته کې وقف کوو نو دا با بیا ساکنه کېږي کسب کسب. چونکې با د حروف قلقله نه ده زموږ سره نو دې وجې نه په دې با به موږ قلقله کوو کسب. دغه شانتې که سورې اخلاص ته موږ غور وکړو نو د سورې اخلاص هر یو آیت چې کوم دی نو هغه په څه باندې ختمیږي قل هو الله احد په دال باندې. نو دال زموږ سره د حروف قلقله نه یو حرف دی قطب جد اخیری یو حرف دی. قل هو الله احد احد د دال د اواز واپس باونس کېږي او دې ته موږ قلقله وایو. الله الصمد بیا قلقله وشوه. لم یلد که فرض که دلته کې موږ ودرېږو وقف کوو نو بیا هم کېږي لم یلد ولم یولد. بخیره کې بیا زموږ سره دال باندې قلقله کېږي. ولم یکن له کفوا احد بیا قلقله وشوه. نو د سورې اخلاص د هر یو آیت په اخیره کې قلقله کېږي. ښه د دې نه علاوه موږ یو بل خبره دا زده کوو چې کله موږ قرآن شریف کې وقف کوو نو اخیری چې کوم حرف دی اکثر زموږ سره هغه حرف ساکن کېږي بغیر د یو څو کیسونو نه. لکه مثال به موږ دا واخلو الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ګوره وسته متقین چې کوم دی المتقین په دې لپاره زموږ سره زبر دی المتقین
خو چونکې دلته کې آیات ختمیږي نو زه دلته کې وقف کومه، او زه وقف په څه باندې کومه؟ زما سره آخري حرف څه شو؟ نون شو، او نون زما سره یو متحرک حرف دی، یعنی په دې دبره زبر دی. خو چې زه دلته کې وقف کوم نو دا زبر ختم شي او دا زما سره بدل شي په جزم یعنی سکون کې. نو د دې وجې نه موږ وایو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قین نون ساکن شي. دغه شانتي قرآن شریف کې چې کله موږ حرف کله چې هم موږ قرآن شریف لولو او کله موږ وقف کوو نو آخري حرف لره موږ ساکن جوړو. دا په اکثر ځایونو کې کېږي، یو څو کیسونو کې نه کېږي، هغې باره کې به موږ بیا خبره کوو. خو اکثر زموږ سره هغه حرف چې کوم دی نو هغه ساکن کېږي. نو بیا چې چېرته کې یو حرف ساکن کېږي او هغه حرف زموږ سره د حروف قلقله نه وي، یعنی یا قاف وي، طا وي، با وي، جیم وي یا دال وي، نو هلته کې به موږ قلقله چېرته هم نه هېروو. بس دا زموږ سبق و. الله دې وکړي چې موږ د قرآن شریف د صحیح ویلو، زده کولو او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.